دا خو زمونږ یار دی کلیم هم خو دې دواړو کې زه دا فرق نه شم کولی چې اوس دا مشر دی او که دا مشر دی دا به خلک ما ته وایي چې کم یو پکې مشر دی نو ډېر ډېر مبارک شه ماماجي دا والد صاحب دی ستاسو هم ډېر ډېر مبارک شه عزتمن شئ قدرمن شئ او چې نور وي زړه لمبې لکه تنور وي په دې ژوند به زه ورزار کړم جنتونه ستا تمام یاران. السلام علیکم، امید لرم چې ټول یاران دوستان به ښه روغ او جوړ د خیر سره د دل به یو د کلیم به یو واده موسم ډېر یخ دی قربان یخني هم کېږي بایک باندې ځو نو ټول فیملی ته مبارکباد وایو اوس ځای نه انشاءالله ورځو اول به ځو شیخانو ته چې لاړ شول ته کزن مې دی هغه به روچت او چې هغه روچت کو هغې نه بعد بیا ځو واده له نو بلاګ ټول ګورئ خوند مزې دې واخلئ. خدای زړه مې تک تور شوی زکه تا ته پای اقرار شوم که فریاد لا تا ګناه وي نو نن بیا زه ګناهګار شوم. خدای زړه مې تک تور شوی زکه تا ته پای اقرار شوم که فریاد لا تا ګناه وي نو نن بیا زه ګناهګار شوم. زه له تا نه خفه نه یم زه د ځان سره په جنګ یم که پوهېږم نه پوهېږم زه د خپل عقل تنګ یم. د تقدیر لیکوال مې ته یې که زه بد کړم او که ښه کړم ولې سرور په ما بل کړې داسې وایې چې زه کړم چې دلبر دې راله راکړو ډک د حسن او جمال نری پوزه مړاوې سترګې پاسته وریځو پسنګ ښار حسنا دې دا هوا کړه دا د تیږو شان مثال چې خچر دې د صحرا کړم ښه دې تږې د دنیا کړم بیا منګې دې را په سر کړو وای نه بس کې له دې نه چې یې نسکم را غورځېږم چې یې سکاما ککړېږم. د خیره سره ورسېدو د شیخانو بازار ته وځو بس اخر څه وکړم ربه دلته نور بې خوده کېږم. چې کون ترا دې پیدا کړم ښه مین دې په راڼا کړم ولې بنده په پنجره شوم للمره دې فانا کړم ای چې تا په ما مین وې دا ابلیس ولې پیدا شو ولې دومره په زړه ډک شو تور کوهی راته رڼا شو ولې مینا بیا کشي شوه چې کنم پې باخته لاره ولې هوش زما د خرشي چې د مینې شم بیزاره وس مې پوی کړه مستې شپېلا د سبا ضرورت سو او دا ستا دیدن لپاره د دنیا ضرورت سو ای رغې خیال ته مې ګوره 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 نه پوهېږم ما د عقل سمندر کړه چې خیالونو کې ډوبېږم یا مې شمار په لیونو کړه چې د حورو په محفل شم چې یو زه سوم یاران وي شین چمن وي شنه باغ
کله ګډ کړم له شرابو کله سکم ستا دیدنونه تاسو لاره باندې هغه سین سکول هر څوک ده نو عادل بھائی چې کوم یې زموږ کلاس فیلو او پرونه راته میسج وکړو چې راځي چې څنګه خلکو راځي دا غرنګ مالم راشه ما ورته چې ولې نه یار دا خو زموږ یار دی کلیم هم خو دې دواړو کې زه دا فرق نشم کولای چې اوس دا مشر دی او که دا مشر دی دا به خلک ماته وایي چې کم یو پکې مشر دی نو ډېر ډېر مبارک شه ماما جي بھائی والد صاحب دې تاسو هم ډېر ډېر مبارک شه عزتمن شئ قدرمن شئ او ان شاء الله اوس روټه برا باندې خورئ ان شاء الله روټه به خورو او غپ شپ لګاو نو ملګري راځي ډېر ډېر مننه زموږه روټه ته ماته خوړلې روټه خوړلې نه زه کار کوم اځه مړه خیر موږ سره باکینه روټه بوخري دا چانس ته ګولډن سړیا مونږواله صحیح وایي ان شاء الله روټه خو روټه ماشاءالله په دې سکوړې جبار کم خاص راځي دته چې کوم دې ته ډینګ لګېدلې خپل موږ ټنډې منډې تیاری کړې ته کې دې ته ویلې خو دې ودل دلم بیمار دی اخیری کې بیا کې دی با ټنډې خوري ټنډې موږ بچاولې وری ما ته ولې ټلیفون کړو اچھا سره مشته بس پوه شک نه ما ته وې دی بتا سره A few minutes later. انشاءالله روان دي روان دي انشاءالله دا په فیسبوک باندې وکړي او د خیر سره موږ روټه وکړه دا نور مېلمانه راغلي دي روټه وکړه موږ به تاسو زموږ دا نه غواړي بالکل اجازه ده قوي ته پاتې کیږي موږ تابعدار یو الله سره کوو
ना म्हणू ना मुला या 200 रुपये अंडा हो यार डॉक्टर से دا خدمتین دي دیګونو والا دی ورځ کې دی وی دي ولې راوستلو دا پوره تکړه سړی دا نو بس یې په ګند یې خلاف واو دا ډیر زبردست کار کو یې موږ ورته کړو دا بار لګا سپیشل دوه پتا نه کار کو تا ورته کړو چې په هغه خارا کار کیسه دی اماده دې دا کار کیسه کړو یو چې زموږ مالک تیرا دي کړو تصویر می ته وکړو دما کړه خاله डॉक्टर से वीडियो कैमरा बस तस्वीर हो बस ये वीडियो वन से ټول مګو ډېر زیاته مننه ویډیو تاسو کته د کلیم بای او د عادل بای وادو نو عادل بای د مشر دی او مشر دا ښکاري نو خیر دی بس دا پکې وی نن سبا کشران ودونه کوي او مشران پاتې کیږي او ذوالقرنین استا کله قربان زما ان شاء الله شهر دا لا کوم وته یار چې د چهارشنبه 35 تاریخ 35 دا کسبان دې ځکه دی واده عادل بای ډېر مبارک شه واده کلیم بای تاسو مبارک شه ټول فیملی ته ټول مرګرو ته ډېر مبارک شه الله خوشاله زته عزتمن شي قدرمن شي د الله په امان